وروستی ارمان لنډه کیسه. د پوهنتون د فراغت سره سم مې په یوه سیمه ییزه راډیو کې په دنده پیل وکړ. که څه هم د عمر په لحاظ له خپلو ټولو همکارانو څخه کم وم، خو بیا هم ټولو همکارانو به راته ناز راکاوه. ډېر درناوی به یې راته کاوه او له ډېرې مینې او ناز څخه به یې راته د نبي په ځای د نبي جان آواز کاوه. تر ډېره مې ادبي او هنري د شعر و شاعرۍ خپرونې مخکې وړلې. په ډېر لنډ وخت کې مې خپرونې ډېر مینوال پیدا کړل. دا چې د خپرونې وخت مو ډېر لنډ او تنګ و، 1 ساعته خپرونه وه، نو ډېری مینوالو به په اونیو انتظار ویسته تر څو په خپرونه کې اړیکه ټینګه او خپل ادبي او هنري ذوق او مینه په شعر و شاعرۍ خړوبه کړي. ولې نوبت به نه وررسېده. د خپرونې جوړښت مو داسې و چې د خپرونې په نیمایي کې یو ښکلی ترنم زما له خوا وشي چې ډېری مینوال به غوږ وو. چې کله به ترنم شروع کوم، د ورځو نه یوه ورځ مې د خپرونې په نیمایي کې د ترنم نه وروسته د سټډیو د ټلیفون په کړنګېدو شو. دا چې د ترنم په جریان کې ډېره هڅه کړې وه، نو پرته له ځنډه مې جواب ورکړ: هلو سلام، تاسو ته وایو ښه راغلاست. څوک او له کومه ځایه مو اړیکه ټینګه کړې ده؟ پرته له دې چې نور پوهه شوم، تر غوږو مې شول ستا د غږ ځانګړې مینواله یم، هغه هم له خپل کور زندانه. دا نو داسې یو آواز و چې زما چالاکي یې په خاموشۍ بدله کړه. دومره د تاثیر لاندې راوستم، نږدې و حق پک شم. په لړزېدلي آواز مې وویل: مهرباني وکړئ، څه مو راوړي خپرونې ته؟ خپل انتخاب مو راته ووایئ. سم له واره په جادوګر آواز ترنم شروع شو او په زړه او رګونو کې راته داسې حرکت پیل کړ لکه په رګونو کې چې د وینې جریان په چټکۍ خپریږي. د سټډیو خاموشي ماته شوه او سټډیو یې په کړنګولو کړه. ټول ویده زړونه یې ویښ کړه او لکه د یو جادوګر په څیر یې د غږ جادوګري شروع کړه چې د جادو اثر یې ما او راسره د تخنیک په برخه کې په همکار راپرېوته. د خپل جادوګر آواز په خوږو یې څه شیبه په سوچونو او فکرونو کې غرق کړم. ترنم خلاص شو، خو لا یې اغیز خور و، لکه د یو بېروحه جسد په خپله چوکۍ په سوچونو او فکرونو کې ډوب پاتې شوم. تخنیکر راته متوجه شو. ژر یې د یوې لنډې وقفې په پلمه د سټډیو میوزیک په لوړ آواز پلی کړ. سم له واره مې غورځېدلي میکونه بیرته راواخیستل او د تخنیکر له خوا د مخ او لاس مینځلو ته رهنمایي شوم. مخ لاس مې ومینځل، له ډېرو کوښښونو سره مې ځان په خپل واک کې راوست او دوباره خپرونې ته راوګرځېدم. خو لا مې هماغه جادوګر آواز په غوږو کې کړنګېده او په ذهن کې راته موجونه او څپې خپرولې. په ډېرې سختۍ سره مې خپرونه پای ته ورسوله او پرته له دوستانو او همکارانو سره د خبرو او مخخې مې د خوب د کوټې په لور قدمونه کېښودل. د خوب کوټې ته ورسېدم. تر سهاره مې سترګه پټه نه شوه. ورځ هم ډېره په مشکله تېره شوه. کوښښ مې وکړ د شپې خپرونې ته چمتوالی ونیسم، ولې برلاسې نه شوم. 2 ورځې مې رخصت واخیست. هڅه مې کوله هر څه هیر کړم، خو دومره هم اسانه نه وه. 2 ورځې مې آرام وکړ او په 3مه ورځ بیرته خپلې دندې ته راوګرځېدم. نن شپه بیا 9 بجې مې خپرونه وه. امادګي مې ونیوله. زړه نازړه مې خپرونه پیل کړه. په دې اندېښنه کې وم که هغه بیا اړیکه ونیسي نو هر څه به خراب کړي. خپرونه مې تر نیمایي ورسوله. زنګ یې رانغی. څه ناڅه ډاډه شوم. بیا مې د معمول مطابق ترنم پیل کړ. هڅه مې وکړه د جادوګر آواز لرونکې نجلۍ په کمپوز مخکې لاړ شم. تر ډېره بریالی هم شوم. د خپرونې وروستۍ شیبې شوې. تخنیکر هم د وروستۍ اړیکې اشاره وکړه. په ډاډه زړه مې اړیکې ته د جواب اراده وکړه، خو د هلو سلام په اورېدلو مې زړه یو وار بیا په درزېدو شو. بیا مې له تن روح په خوځېدو شو، خو ځان مې قابو کړ. له روغبړ وروسته یې ځان معرفي کړ. لیلا یم، له کارتنو څخه. زما د ترنم چې د هغې په کمپوز مې خواري کړې وه، په وار وار د مننې الفاظ یې له خولې راوتل او د خوشحالۍ اظهار یې وکړ، خو په خبره یې چې نن ناروغه یم، د ترنم به مو قرضدارې شم. نور یې خدای پاماني وکړه. خپرونه هم خلاصه شوه. ډېر زر اندېښمن شوم، ولې چې راته وویل
نن ناروغه یم. پرته له دې چې څوک په ځان پوه کړم د ټلیفون شماره مې ورته راواخیسته. د خوب کوټې ته ولاړم. دا چې له یوې خوا یې راته ښکلي غږ زړه کې لارې کړې وې او له بلې خوا یې د ناروغۍ خبر شوم، نو ډېر اندېښمن شوم. هره شیبه مې غوښتل ورسره اړیکه ونیسم، خو دا کار دومره هم اسانه نه و. او بیا د هغې په مقابل کې زما بایللی جرأت دا نو ډېره ستونزمنه وه. خو زړه مې قرار نه کاوه، بدن مې په رېږدېدو و، په ټول وجود مې خوله راماته وه. داسې مې انګېرله چې له وجوده مې ساه په وتو ده. بیخي بېحاله شوم. یوازې همدغه خبره مې تر غوږه کېده، نن ناروغه یم. اندېښنه مې د وخت په تېرېدو لا څو چنده زیاتېده، خو بیا مې هم زړه وکړ چې زړه نازړه خو ورته زنګ ووهم او اړیکه مو ټینګه شي چې حال یې وپوښتم. بالاخره زنګ مې ورته وواهه. په لومړي ځل یې ځواب را نه کړ. زړه تنګون لا پسې زیات شو، خو لنډ فکر راغی، پیغام به ورته پرېږدم. پیام مې پرېښود: سلام، نبي یم، کولی شي ځواب راکړې؟ د پیام د رسېدو سره سم له واره مې موبایل په کړنګېدو شو. ګورم چې لیلا ده. پرته له ځنډه مې ځواب ورکړ. روغبړ مو سره وکړ، د صحت پوښتنه مې ترې وکړه، اطمینان یې راکړ. اوس بیخي ښه یم، د اندېښنې خبره نشته. د شمارې په اړه یې وپوښتل: ستا خپله ده؟ ما هم د هو ځواب ورکړ. بیا یې مننه وکړه او خدای پاماني مو سره وکړه. ما هم ځینې مننه وکړه او ټلیفون مې قطع کړ. شیبه وروسته پیغام راغی: ګورم لیلا ده، زه اوس ښه یم، اندېښنه مه کوه. ما بیا هم ترې مننه وکړه. سر مې په بالښت سم کړ، خو د خوب ښاپېرۍ رانه تللې وې. زړه مې بیا هم سکون ونه کړ. شیبه وروسته ما پیام ور ولېږه: لیلا جانې، کوم ځای خو به دې درد نه لري؟ هغې وویل: نه، اندېښنه مه کوه، شپه ناوخته ده، ټول ویده دي، زه هم ویده کېږم. سهار درته زه خپله زنګ وهم. شپه مې په ویښه د سهار په تمه تېره کړه. سهار 6 بجې مې موبایل په کړنګېدو شو. ژر مې ځواب ورکړ: ګورم لیلا ده. پوره 2 ساعتونه مو د زړه خواله او بلا ډېرې کیسې وکړې. ورځ تر بلې مو مینه سره زیاتېده، زړونه مو یو بل سره نږدې کېدل. پوره 3 میاشتې تېرې شوې. د ملاقات په پلمه مې وغوښتل چې په خپرونه کې یې میلمه کړم. هغې هم هو وکړه. راتلونکې 3 شنبه مو نیټه کېښوده چې خپرونې کې به میلمه اوسي، چې پوره 1 اونۍ پاتې وه. یو بل سره د ملاقات او دیدن لپاره مو ورځې او ساعتونه څه چې دقیقې او ثانیې شمېرلې. د یوې ورځې نه بلې ته به مو د دیدن هوس او تنده لا پسې زیاتېده. 4 ورځې مو سره د خپرونې په جوړښت او پوښتنو خبرې وکړې. په لسګونو ترنمونه او شعرونه مو یو بل سره شریک کړه چې غوره ترنمونه او شعرونه د خپرونې لپاره چمتو کړو، چې د دغې اونۍ میلمنې خپرونه باید د ټولو نه جلا اوسي او جلا خوندونه او رنګونه ولري. د خپرونې ورځ 3 شنبه هم راورسېده. لیلا راته د راډیو له راتګ څو شېبې وړاندې زنګ وواهه: نبي جانه، هسې نه ستا مقابل کې د تاثیر لاندې راشم. ما هم په خندا کې ورغبرګه کړه: داسې به هرومرو کېږي. ژر مې ورته بیرته ډاډګیرنه ورکړه: ټوکې کوم، کومه خبره نشته. د میلمنې لپاره مې له نورو په ډېر تفاوت امادګیانې ونیولې، ولې چې دا نه یوازې دا چې یوه خپرونه وه، بلکې په اصل کې زموږ د ملاقات پلمه او د مینې اظهار و. سټډیو مې په ګلانو او په قاڼو لا رنګینه کړه. 1 ساعت وروسته مې غوښتل احوال یې واخلم. زنګ مې ورته وکړ، خو ځواب یې را نه کړ. ډېر اندېښمن شوم. په پرله پسې ډول مې هڅه کوله چې اړیکه ټینګه شي. ولې پرته له دې چې کومه شماره چې تاسو غواړئ ورسره اړیکه ټینګه کړئ اوس لپاره ځواب نشي درکولای، نور هیڅ په لاس نه راتلل. په 11 زنګ سره مې همکار په بیړه چې بیړنۍ خبر یې د کاغذ پر مخ چمتو کړی و او پرته له ځنډه په بیړه یې له راډیو له څپو خپور کړ چې تازه خبر د شهرنو په ساحه کې د یوې زورورې چاودنې غږ تر غوږو شوی. زموږ همکاران د چاودنې سیمې ته رسېدلي، د نورو دقیقو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. ژر مې رایاد شول چې لیلا راته ویلي و چې د شهرنو په لاره درځم او ستا د خوښې رنګ ژیړ رنګ کالي به په تن کړم. په بیړه مې د چاودنې تر ځایه ځان ورساوه. ګورم چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او جسدونه لا هم ځای په ځای پاتې دي.
د جسدونو په قطار کې مې د لیلا د موندلو لپاره د جسدونو په ګرځېدو سر شوم. دا چې لیلا مې لا لیدلې هم نه وه، یوازې د ژیړ لباس د پیدا کولو په لټه کې شوم، خو د ژیړ لباس درلودونکی جسد مې پیدا نه کړ. په بیړه مې ځان روغتون ته ورساوه او د ټپیانو د لیست په پلټلو کې شوم، کوم چې د روغتون لخوا په دیوالو د ده لپاره ځړول شوی و تر څو وارثین یې معلوم شي. په عاجل خونه کې په دیوال لیست ځړول شوی و. له سترګو مې اوښکې داسې بې واکه روانې وې چې د سترګو د توروالي له امله مې د لیلا نوم په پیدا کولو کې پاتې راغلم، لکه د بېوسه مرغۍ چې د ښکاري په ښکار کې په لګېدلي زخمي حالت کې ځان په بڼاکو تاو کړی وي. دیواله تر شا مې ډډه وکړه، خو بیا مې هم په رېږدېدلي لاسو په موبایل کې د لیلا شمارې ته زنګ وکړ. ګورم چې تر څنګ بستر نه مې د موبایل د زنګ کړنګېدو آواز جګ شو. ژر مې ځان ورساوه. ګورم چې لیلا په ژیړ لباس کې چې مکمل ډول په سرو وینو لړلې او په بستر کې د سرو وینو په ډنډ کې پرته ده. بې واکه مې یوه چغه د خولې نه بهر شوه. لیلا. نور په ځان پوه نه شوم. سر را باندې وګرځېد، په سترګو مې تیاره شوه او د لیلا په زخمي وجود باندې را پرېوتم. لیلا هم د وروستي ځل لپاره سترګې خلاصې کړې. په وینو سره لاسونه یې زما له غاړې تاو کړه. سترګو د بڼو سر ته یوه غټه اوښکه راغله. زه لا هم په چیغو سر وم. په وینو سرو لاسونو یې زما د مخ دواړه خواوې راونیولې او د زنکدن په شیبو کې یې په بنده بنده خوله وویل: ستا د لیدو ارمان مې پوره شو. زه نو د پاتې کېدو نه یم، فقط ستا د دیدن لپاره مې په ټپي ټپي وجود دومره مقاومت وکړ. که مې ستا زړه ځورولی وي، بښنه راته وکړه. مینه در سره لرم. په ځان پام کوه. کاش چې ته زما کېدای شوای. ما به ټول عمر تش طواف درنه کاونه او سترګې د تل او تل لپاره پټې کړې. پای. له تا ګیله نه کړم چې لاړې، ما د قسمت برخې پخوا بایللې دینه. دواړه به رنځېږو په یو بل پسې، دا قصه به هغسې نیمګړې وي. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.